اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اما ټولو خوږو مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم. زه ټول اول تاسې ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسې په کوم جذبې سره او په دمره شارټ نوټس سره دمره یوه ښایسته غونډه انعام او د هغې د ملګرو طرف نه چې کوم دا پروګرام جوړ شوی ده هغې کې چې تاسو کوم شرکت وکړو دې ډېره شکریا. او زه په خپل قوم په خپل مشرانو په ټولو باندې ډېر فخر محسوسوم او سلام ورته پیش کوم چې دی همیشه د لطفالرحمن شهید د شهادت نه پس تر اوسه پورې ما سره څنګ په څنګ ولاړ دي او همیشه یې ما ته هم عزت راکړې ده ما ملګرو ته هم عزت ورکړې ده. او اوس خو پکې د پاکستان تحریک انصاف مشر چې موږ ټولو مشر ده هغه په دې تحریک کې چې موږ کله نه شامل شوي نو دا موږ دا تحریک نور هم په وړاندې روان ده انشاءالله او دا به ډېر زر انشاءالله کامیابیږي او راتلونکي وخت کې موږ مشر عمران خان صاحب به یو ځل بیا انشاءالله موږ بیا خپل چې کوم دا تکلیف کې ده هغې نه به هم راباسو انشاءالله او خپل وزیر اعظم به هم انشاءالله دوباره جوړو. چونکې دا پروګرامونو کې ډبلنګ شوی ده ذوالفقار خان هم پروګرامونه ورکړي وو ما هم ورکړي وو نو اوس ټوله نه وار پار خطا ده او په هر ځای کې الحمدلله مجمع جوړوي لکه نور امیدواران منتونه کوي چې موږ ته پروګرام وکړي دلته سیستم بدل ده خلک موږ ته راپسې رابطې کوي چې موږ ته پروګرام ته ټایم راکړه موږ ټایم نشو پوره کولی. نو په دې باندې زه خپل قوم ته سلام پیش کوم چې دا کومه جذبه ده انشاءالله همدې جذبې په ذریعه به انشاءالله دا راتلونکي چې کوم 8 فروری باندې الیکشن ده په دې باندې به انشاءالله دغه خلکو ته موږ ښه په نره به شکست ورکوو. تر اوسه پورې خو داسې شوي دي چې موږ نه خلکو د کلیوال په نوم باندې ووټ وړی ده چا رانه روټي کپړه مکان دپاره ووټ وړی ده چا د پښتون په نوم باندې ووټ وړی ده چا چې کوم دا نه اسلام په نوم باندې ووټ وړی ده. خو دا اوس چې کوم موجوده ټایم ده دا د ټول تیر شوي وختونو نه بدل ده. چا پکې دا خبره کوله چې زه ته کورونه کوم چې زه به ته ډانګې وامه زه به ته لیارې کوسې کومه زه به درته بورونه کوم دا به ټول دغسې مطلب په مختلف موقعو باندې خلکو دغه شانتې لالچ ورکړی ده ووټ یې وړی ده. خو دا اوس چې کوم موجوده ټایم ده دا د ټولو نه بدل ده. دې وخت کې موږ د بچو موږ د راتلونکي نسل د مستقبل سوال ده و طرف ته تیره ده دا چې کومې نورې پارټۍ څومره ولاړ دي دا تیره ده بل طرف ته رڼا ده د عمران خان په شکل کې رڼا ده هغه موږ ته وشل هغه رڼا په دومره وخت کې هغه چې کوم ده موږ ته هغه رڼا وشیله او مانس کې چې څه وشو همدغه پی ډي ایم چې څومره جماعتونه وو هغه یو ځای شو ځکه چې خان صاحب چې کوم ده هغه د بیروني طاقتونو ته انکار کړو هغه بیروني طاقتونو ته چې کوم ده چې انکار وکړو چې زه د بل چا ملک نه ما کار شته نه د بل ملک سره مې څه سره کار شته ده زه خپل ملک چلول غواړم نو زه د چا حکم نه منم زه به صرف و صرف د عوامو د سوچ یا عوامو د سمجھ مطابق به فیصلې کوم څه چې عوام غواړي هغه به کوم. نو څه وشو دغه پی ډي ایم جماعتونه یې راوچات کړو او بیا عمران خان یو ټیک ټاک حکومت یې روانو وایي حکومت نه لرې کړی شو او هغې نقصان څه وشو یو نقصان خو دا وشو چې کوم هغه ترقۍ سفر روان شوی هغه په ځای ودرېدو موږ په لاندې روان شو موږ ملک چې کوم ده
د 80 کالو نه زیات وشو چې آزاد شوې ده او موږ چې کوم ده په لاندې روان یوس پکار دا ده چې موږ ته د لیارو کوڅو ډانګو بورونو دا خبرې موږ اړو کولې نه موږ د تعلیم خبرې کولې موږ د صحت خبرې کولې موږ د ترقۍ خبرې کولې موږ اوس هم په هغه کې سیسټم کې راګیر کړي دا چا دا هغه ملکونو او هغه خلکو چې هغه په هغه ملکونو په وینا باندې به هغه کارونه کولو او موږ په ملک کې چې کوم ده بدامني کړه موږ په ملک کې دهشتګردي کړه موږ په ملک کې غربات ریس پر ریس زیاتیږي نو خان صاحب چې کومه خبره کوله هغه هم دغه وی چې ما خپل ملک ته زه خپل ملک په خپله چلول غواړم ما په ملک کې بل چا کار نشته ده هم دغې سزا ورته میلاو شوه نو دا سزا چاته میلاو شوه دا موږ پوره د قوم ته میلاو شو یو طرف ته را صحت کارت بیا ختم کړو بل چې کوم ښایسته سکیمونه خان صاحب شروع کړي صحت حوالې سره ایجوکیشن حوالې سره دا چې کومه لنګرخانې و په غټ غټ شهرونو کې لګېدې او د غریبانانو پکې روټۍ خوړله اوسېدنو ځایونه یې ورته جوړ کړي هر څه نظام ختم شو پټرول کوم ځای ته ورسېدي تاسو په مخ کې دي دا د وړو توړې ریټ وګورئ کوم ځای ته ورسېدو لکه ګراني رواني هم راوسته یو طرف ته چې کوم نه غلطه فیصله وکړه ملک تباهۍ طرف ته روان کړو بل طرف ته غربت هم زیات شو نو دا ټولې خبرې باندې لږ سوچ پکار ده موږ ته یوه فیصله کول نه موږ چا سره دا اختلاف نه کوو چې کومې پارټۍ ده چې څوک هم د خپلې پارټۍ منشور به راوړي خو کم از کم دې وخت کې موږ ته د عمران خان نه بهتره کس نشته ما د 1500 کالو نه زیات چې کوم سیاست کې وشو لطف رحمان شهید نه بعد ما ته بل لیډر ښکاري نه ما ته په نظر بل سړی نه ښکاري چې زه د هغه دپاره خبره وکړم یا د هغه سره ملګرتیا وکړم دا صرف او صرف یو عمران خان ده چې هغه دپاره به پکار دا ده چې موږ ودرو ځکه چې دا موږ د راتلونکي مستقبل خبره ده اوس مختلف پراپیګنډې ډېرې طریقې وشوې ما د رئیس راونو کله چې کوم دانو 9 مهینه بعد مختلف کیسونه جوړ شو بس په پاټکې راته جوړې شوې په کورونو راته چاپېول شوې په حجرو راته چاپېول شوې بیا چې کله الیکشن اعلان وشو نو په الیکشن ته مو چې کله کاغذونه جمع کړو نو کاغذونه راته ریجیکټ کړو هغه مو بیا په های کورټ په ذریعه باندې ټیک کړو بیا پکې نورې داسې ډېرې کیسې رالې مختلف طریقو سره هغه پاټکونه موږ ته جوړ شوي الحمدلله هغه ټول پاټکونه موږ کراس کړو او موږ اوس دې ته راورسېدو اوس تاسې سره یو اوس دا چې کوم ځای پورې مونږ دا خبر راورسوله مخکې وړاندې بوتلل اوس تاسې کار ده زه کور په کور دې وخت کې نشم رسېدلی زه تاسې حجرو ته نشم راتلی که فرض که چا مانه خفګان ومي پوه شولې زه ما زړه غواړي چې زه راشم خو چونکې دا ټایم دومره کم ده او دا علاقه ډېره لوی شوه دا سره یو بل ځای کړو د قوم ټول پوره د موږ د خټکنامې چې څومره علاقه ده د جړوبې نه واله تر نظامپور پورې هغې سره دغه یو ځای بل وکړو چې لکه دا حلقه یې راته ماته کړه اوس موږ چې کوم حلقې خلک دي پکې 87 او په 3 تحصیلونو باندې مطلب دا چې خپل مسایل به وړي والته به بیانوي صرف زیاته وشو صرف څه دپاره یوه فرد واحد چې کوم د هغه خواهش و چې هغه د خلیق پسې تاسې په دې کلي کې هغه دا خبره کړې وه چې زه خلیق پسې راغلی یم نو خبر نه ده چې خلیق شاته خو پوره قوم ولاړ ده خلیق خو یوازې کاس نه ده چې یوازې کاس ده هغه پسې خو پوره خټک قوم ولاړ ده انشاءالله دا سبق به ورته ښیي راتلونکي 8 فروری باندې زه اخره کې خپل خبر راوړم لکه دا مختلف طریقو سره دا پروپاګاندا کیږي اوس پکې یوه بله پروپاګاندا کوي چې دا خلیق چې کوم دا نو دا حلف نه ده اوچت کړی نو زه دې ته حیران یم چې ما خو همیشه تاسې ټولو ته به یاد وي چې ما همیشه دا خبره کړې ده او هم بیا ثابته کړې هم ده چې تاسې دا ووټ چې کوم ده دا ماته به طور امانات راکوئ په دې کې نه مخکې خیانات شوی ده او نه به بیا خیانات کیږي خو بیا هم چونکې موږ ورکران چې کوم دي هغې په دې خبره پوهېږي نه چې دا خلیق کومه خبره کوي
چې امانت کې به زه خیانت نه کوم. په دې خبر هغه راسي نه، خو بیا هم هغې دپاره زه کلمات روم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه به انشاءالله که پاس شومه او که فیل شومه زه به خپل مشر عمران خان سره ولاړ ومه او ما سیاست چې کوم ده د عمران خانه پورې ده. که عمران خان لاړو نو زه د سیاست شوقین نه یم، نه مې د سیاست سره شوق شته، صرف یو د خدمات جذبې سره راوتی یم. د لطف الرحمن شهید د نوم ژوندی ساتل غواړم او انشاءالله چې کله پورې دا قوم غواړي او خان صاحب وي زه به تاسو سره همدغه شانتې انشاءالله ولاړ یم. آخره کې زه تاسې ټولو یو ځل بیا شکریه ادا کوم او دا چې کوم تعلق تاسو سره ما جوړ ده دا به تر مرګه پورې وي انشاءالله. او زه دا وینم انشاءالله چې کله موږ متحد یو، چې کله موږ متحد یو موږ ته څوک شکست نشي راکولی. نشانونو خو درته پاته ده، تاسو ته ټولو ته پاته وي چې ما د پی کې 87 چې کوم بیلټ پیپر ده هغې رنګ مو سپینی، د مشرانو دپاره هم یم او خپل ورکرانو دپاره هم یم چې دا پیغام تاسې مخکې ورسوئ. موږ د میاندې خویندو ته به هم دا رسوئ چې سپین بیلټ پیپر چې یا د صوبایي اسمبلی ده پی کې 87 والا پای کې به ګوري خلیق الرحمن مخې ته به فاخته نشانی چې څه ورته کبوتر یا یو څه ورته څه وایي پښتو کې ورته څه وایي کرکوړک. نو دا تاسې یاد ساتئ، ښه په منځ باندې سیډونو میډونو ته نه ګوره بیا خرابېږي هغه ووټ، ښه په نره په د منځ باندې به انشاءالله په د فاخته باندې به تاسې مهر لګوئ. او موږ چې کومه د قومي اسمبلی امیدوار ده چې کوم دا ذوالفقار خان ده هغه درته خپل نشان وم شیلو غړیال هغه نشان ده او هغه نشان باندې به هم ښه په منځ باندې تاسې مهر لګوئ. او انشاءالله تاسو چې کله متحد وئ، تاسو چې کله متحد وئ نو انشاءالله زه وینم چې کوم خلکو د قوم سره زیاتی وکړو، کوم خلکو د قوم د نوم هغې هغه سترګې ټیټې کړې هغه خلکو نه به انشاءالله په دې 8 فروری باندې ښه په نره باندې دې بداله خلو. تاسو ډېره مهرباني.